بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، څنګه کولی شو چې د واتس اپ لپاره اټو ریپلی فعال کړو؟ یعنی هر کله چې تاسو ته کوم ملګری په واتس اپ کې میسج کوي، نو ستاسو د واتس اپ څخه چې ملګری ته په خپله یو ځواب ورکول کیږي. که تاسو چیرته موبایل کې هم نه یاست یا انټرنیټ نه لرئ یا مو واتس اپ بند هم وي، دوی ته به یو ځواب ورکول کیږي. نو دا ډیره اسانه او ساده طریقه ده. هر یو ملګری کولی شي چې خپل واتس اپ لپاره یو میسیج تیار ولیکي او په اتوماتیک ډول ستاسو هغه چاته ولیږل شي تاسو ته میسیج کوي. لکه اکثره پیجونو کې تاسو ګورئ، کله چې تاسو میسیج ورته وکړئ نو دوی په اتوماتیک ډول یو ځواب درکوي. نو په هماغه ډول واتس اپ کې هم کېږي. نو زه طریقه درته ښیم. واتس اپ کې پلی سټور ته به راشئ. پلی سټور کې دلته تیار ما سرچ کې لیکلی دي واتس اټو به ولیکئ. کله مو چې ولیکلو دغه اپلیکیشن ده تیار ما ډاونلوډ کړی ده، واتس ریپلی اپ. دا مو چې کله ډاونلوډ کړ نو اون به کې تاسو به ما الریډي ډاونلوډ کړی، تاسو به ډاونلوډ کړئ. نو زه دلته اوپن کوم. کله مو چې اوپن کړ نو دلته به د کونج کې درې ټکي چې ګورئ په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو سیټینګ ته به راشئ. نو کله چې سیټینګ ته راغلی نو دلته به بیرته شئ هوم ته به راشئ. هوم کې دلته تیار میسیجونه تیار لیکل شوي تاسو یې کتلی شئ. دا میسیجونه د کمپنۍ څخه لیکلي ډول نه وي او په د لومړی پین چې ښکاري قلم. نو دلته تاسو چې په کوم ډول لیکنه کوئ په هماغه ډول سره لیکنه وکړئ. ما تیاره لیکنه کړې ده نو دا به اوکې کوئ. کله مو چې اوکې کړ اټو ریپلی اپ دا به آن کوي. کله مو چې دا آن کړ نو تاسو ته په واتس اپ کې هر څوک میسیج کوي نو په اتوماتیک ډول سره به هغه ملګري ته یو میسیج پاتې کېږي چې هر ډول تاسو میسیج لیکلی وي. لکه ما لیکلی ده سلام ګرانه، هیله لرم چې روغ او جوړ اوسئ، خدای پاک دې وکړي چیرې ته خوشحال به یاست. هیله لرم چې زه اوس مهال انلاین یا مصروف یم، انشاءالله لږ وخت وروسته به ځواب درکړم. وسلام. که وخت لري زما چینل در سره سبسکرایب کړه. دلته مې د چینل لینک هم اچولی دی. نو په دې طریقه سره تاسو کولی شئ چې چینل ته سبسکرایب هم پیدا کړئ، ځکه ستاسو هر ملګري ته به دا میسیج لیکل کیږي. نو دا وه د واتس اپ اټو واتس اپ طریقه. مثال په ډول ماته کوم ملګرو چې میسیجونه کړی زه تاسو ته په عملي ډول کې اوس ښیم هم. لکه مثلا ماته دې ملګري میسیج کړی دی په مقابل کې دا ځواب یعنې دلته په خپله ریپلی شوی. دلته تاسو په سر باندې ګورئ چې لیکل شوي دي اټو ریپلی. نو دا ځواب دلته په خپله ورکول کیږي. دا ما نه دی لیکلی، دا په داسې محل کې دا ماته میسیج کړی زه انلاین نه یم، دا ماته میسیج پرې ایښی ده او په مقابل کې دلته دا ځواب ورغلی ده. نو دا وه د اټو ریپلی فعالولو طریقه. نو ملګرو که چېرته نورو مشکلات په واتس اپ یا فیسبوک یا انټرنیټ نورو برخو کې ولرئ نو ماته په کمنټ کې ولیکئ او زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو شیر کړئ ترڅو نور ملګرو ته هم خیر ورسیږي. نور مو په خدای سپارم. د خدای په امان.